عبدالله وایي مذاکراتو ته په پاک نیت سره راغلي یو، خو ملا برادر وایي هڅه کوو خبرې مثبته نتیجه ورکړي. د بین الافغاني مذاکراتو دا غونډه د قطر د بهرنیو د چارو وزیر الشیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني په وینا سره پیل شوه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن ورځ د افغانستان خلکو لپاره یوه تاریخي او مهمه وښودله. د نوموړي تر خبرو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د پرانیستې مراسم کې وویل هیله مند دی چې د مذاکراتو په پیلېدو سره په افغانستان کې د جنګ ځورېدو او بدبختۍ دروازه وتړل شي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت پلاوي د بین الافغاني مذاکراتو ته په هیواد کې د 40 کلنې جګړې او وینې تویېدنې مخنیوي او سولې ته د رسېدو لپاره له پاک نیت سره قطر ته راغلي. هغه دغه ورځ د افغانستان خلکو لپاره یوه تاریخي او مهمه برخلیک ټاکونکې وبلله. نوموړي له سولې څخه د خلکو مشروع غوښتنه او هدف یې دا دی چې د سیاسي لارې باید په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. هغه وویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د بشردوستانه اوربند ټینګېدو د اعلان غوښتونکی دی. نوموړي وویل د دې هیلو خلاف په وروستیو میاشتو کې تاوتریخوالی زیات شوی او ګڼو ملکي کسانو ته مرژوبله اوښتي. هغه د طالبانو استازو ته په اشاره وویل راشئ چې نن ورځ اجازه ورنه کړو چې یو ځل بیا دا فرصت له لاسه لاړ شي او جګړه پراخه شي. عبدالله وویل چې روانه جګړه ګټونکی نه لري، خو زیاته کړه چې د ملت له ارادې سره سمه سیاسي حل لاره هیڅ بایلونکی نه لري. تر عبدالله وروسته د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال او په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر هم په خپله وینا کې وویل چې خپل نهایي کوښښ به وکړي چې د سولې نننۍ پیل شوې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. ملا برادر د افغانستان اسلامي امارت خپل ځورېدلی مجاهد ته ډاډ ورکوي چې د مذاکراتو په جریان کې به کوشش وکړي تر څو خپل مسلمان او مجاهد ملت ته د سولې، آرامۍ او سوکاله ژوند لپاره زمینه برابره کړي. ښاغلي برادر له دواړو ورور څخه وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو پر مهال د اسلام مقدس دین او د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي. هغه وویل چې دوی د یو اسلامي نظام لرونکی خپلواک، آزاد او پرمختللی افغانستان غوښتونکی دی. د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیستې په نننۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په خپلې وینا کې ویل چې دغه شیبې ته تر سختو کارونو وروسته رسېدلی. ښاغلي پامپیو وویل چې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره سخت کار او قربانۍ ته اړتیا ده. نوموړي یو ځل بیا په ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په مرکز بدل نشي. تر پامپیو وروسته د چین، ناروې، ترکمنستان، اندونیزیا، ازبکستان، ترکیې، پاکستان، هند، هسپانیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په آنلاین ډول دغه غونډې ته د وینا پر مهال د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدل یو تاریخي ورځ وبلله. دوی همدارنګه زیاته کړه چې نننۍ پیل شوې بین الافغاني خبرې به ستونزمنې وي، خو دوی له دواړو لورو وغوښتل چې په خبرو کې د زغم نه کار واخلي. د یادولو وړ ده چې د هیوادونو سازمانونو استازو همدارنګه په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو او د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو پر مخ وړلو باندې ټینګار وکړ.